سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. نن به ستاسو سره د نړۍ 10 عجایب ځایونه وګورو چې د دې په لیدو سره به تاسو هم خوشحاله سئ او هم به حیران پاتې سئ، ځکه چې دا 10 ځایونه داسې دي کله چې تاسو د دې په اړه پوه سئ او دا ځایونه ووینئ نو ستاسو به هغه ځای ته د ورتګ احساس نور هم لا زیات سي. نړۍ همدومره پټه ده لکه څومره چې ښکاره ده. حتی د عصري ساينس په زمانه کې هم په ځمکه کې داسې ځایونه شته چې د منطق، قاعدې او پوهې هره دروازه ورسره تړل کیږي. دا هغه ځایونه دي چې طبیعت پکښې کې نه لیدونکي ځواک په څیر چلند کوي. ځینې ځایونه داسې دي چې هلته هغه څه پیښیږي چې هیڅکله باید نه وی سوي، او ځینې داسې دي چې وجود منل یې ناممکن ښکاري. څېړونکي پیړیو راهیسې هڅه کوي چې د دې رازونو ځواب پیدا کړي، خو له هر ځواب سره وروسته یو نوی راز افشا کیږي. دا ځایونه نه یوازې د ښکلا نښې دي او نه هم د ویرې ځایونه دي. دا هغه ځایونه دي چې دلته علم او ناپوهي سره یوځای کیږي. نن به تاسو د نړۍ 10 داسې ځایونه ووینئ چې داسې ښکاري لکه د دې نړۍ چې بیخي نه وي. 10 اندرا دانوشي ریور، یعنې د انګړ وړنګي سیند په کولمبیا کې د طبیعت د ژوندیو انځورونو ترمنځ د سیراج لاماکارینا ملي پارک په زړه کې یو سیند بهیږي چې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې نشته. د دې نوم کانو کرسټالس دی، یعنی د کرسټالونو سیند، خو نړۍ ورته د انګړ وړنګي سیند وایي. کله چې د لمر وړانګې د دې سیند پر اوبو باندې ولګیږي نو په 5 بېلابېلو رنګونو سره دا ځلیږي: سور رنګ، ژړ رنګ، شین رنګ، آبي رنګ او تور رنګ. دا منظره دومره ښکلې ده چې څوک یې په لومړي ځل وویني په خپلو سترګو باندې یقین نه کیږي. داسې ښکاري لکه د اسمان چت چې وزمکې ته راښکته سوی وي. خو پوښتنه دا ده، دا رنګونه له کوم ځای څخه راځي؟ آیا د کوم کیمیاوي تعامل پایله ده که د طبیعت یو نادره معجزه ده؟ په حقیقت کې د ماکارینا په نوم یو ډیر نادره اوبهیز نبات د سیند په تل کې وده کوي. دا نبات د لمر د رڼا او د اوبو د سطحې له بدلون سره خپل رنګ بدلوي. کله چې د سیند اوبه ډیرې وي نباتونه په اوبو کې ډوب وي او رنګ یې خاص نه ښکاره کیږي. خو کله چې د اوبو سطحه کمه سي او د لمر وړانګې نیغ په نیغه د ملګرو که غواړئ د دې ویډیو نوره کیسه راسره وګورئ، موږ په یوټیوب چینل کې مکمله ویډیو شته، هملته یې راسره کتلی سئ. د مکملې ویډیو لینک د دې ویډیو په کمنټ کې شته. مننه.